السلام علیکم ملګرو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یې. ډېر ملګري غواړي چې موږ فیسبوک آی ډي ته خپل پاسورډ چینج کړو او وجه دغه وي چې د هغې پاسورډ بل چاته معلوم وي یا یریږي چې زما نه دا آی ډي څوک هیک نه کړي، یعنې رانه وایي نړۍ. نو د دې دپاره څنګه کولی شو چې موږ به د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چینج کړو، په کومې طریقې سره موږ د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چینج کولی شو. زه چې کومې ویډیوګانې جوړوم په پښتو ژبه کې، دا د هغه چا دپاره دی چې بیخي تعلیم هم نه وي، په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، په موبایل هم نه پوهېږي. خو انشاءالله زما ویډیو چې ګوري په دې کې کولی شي چې په اسانه طریقې سره خپل موبایل کې کار وکړي، یعنې پاسورډ آی ډي بدلولی شي. هر څه مسله چې د هغه په موبایل کې وي، زما یوټیوب چینل سره فالو کړئ او سبسکرایب یې کړئ او زما ویډیوګانې ګورئ همیشه، انشاءالله تاسو ته به ګټه درکوي. نو څنګه کولی شو چې مونږ راشو او فیسبوک ته او فیسبوک کې مونږ د هغې پاسورډ چینج کړو. نو ټیم مو نه خرابوم، را به شئ فیسبوک آی ډي ته، چې دې ته راغلی بیا به په دې 3 لاینز باندې کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري په دې 3 لاینز باندې به کلیک کوئ، چې په دې باندې مو کلیک کړلو نو دغه شان انټرفیس به درته راشي. دغه شانتې یو پیج به تاسو ته کولاو شي، بیا به تاسو په دې کې دغه سیټینګ اینډ پرایوسي په دې باندې به کلیک کړئ. یعنې دا چې کومې دا کرښې زه تاسو ته وایم، یعنې په دې باندې ډېر ملګري به پوهېږي، زه دا نه وایم چې نه پوهېږي، خو هغه چا دپاره زما ویډیوګانې هم دي چې څوک په لیکلو باندې نه پوهېږي. نو بیا به تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک کوئ. نو دلته چې کله تاسو راغلی نو تاسو ته بیا لیکلي وي سی مور اکاونټ سنټر. نو دغه ویني تاسو ته ښکاري دغه کرښې چې زه تاسو ته وایم، دا غشي چې کوم موزم دا په دې طریقې سره زه کوم چې ډېر ملګرو ته لکه تعلیم یې نه وي کړی نو پته ورته نه لګي، او په دغې یو شیز ورته دې دپاره ښیم چې صحیح په دې ویډیو باندې پوه شي. نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ، بیا به تاسو لږ دا پاسو خېژوئ، نو تاسو ته یې لیکلي وي پاسورډ اینډ سیکیورټي. تاسو ته ښکاري پاسورډ اینډ سیکیورټي، یعنې ستاسو چې کوم پاسورډ دی او تاسو چې کوم تالې مالې کوم شیز پرې لګولی دی هغه هم دلته دي. نو بیا تاسو ته ښکاري دلته چې دلته تاسو ته راغللو چینج پاسورډ، ویني چینج پاسورډ د هغه نه تاسو ته دلته لیکل کړي دي چینج پاسورډ. دغه شان نور کوډونه موډونه دا لوګین دی زما په اکاونټ، دلته چې کوم دی فیسبوک آی ډي لوګین ده. نو دې کې ډېر معلومات دي، خو زه تاسو ته صرف دغه طریقه ښیم چې تاسو به د فیسبوک پاسورډ څنګه بدلوئ. دغه آی ډي پاسورډ به مونږ څنګه بدلو، نو مونږ به په دې چینج پاسورډ په دې ډومبي لیکلو باندې به کلیک کوو، بیا به زمونږ دغلته دغه شانتې آی ډي راشي، دلته مونږ لیکلي دي چینج پاسورډ. زما دغه اکاونټ چې کوم دی دا فیک دی، ما صرف د دې دپاره جوړ کړی دی چې زه تاسو ته وښیم چې د فیسبوک آی ډي پاسورډ به څنګه بدلو. نو بیا په دې باندې کلیک کوئ، په دغه آی ډي باندې به کلیک کوئ، نو تاسو ته دلته 3 لیکل راغلل، یعنې تاسو چې کوم 3 اپشن دي هغه دلته راغلل. دا لومبی اپشن چې کوم دی کریکټ پاسورډ اپډیټ، چې دا کله ما اپډیټ کړی دلته دا کریکټ پاسورډ صحیح معلوماتو دپاره، لکه دلته چې کوم زما خپل پاسورډ دی هغه به زه ورکړمه. دلته دویم کې ماته لیکلي دي نیو پاسورډ، نوی پاسورډ، او دلته لیکلي ری ټیپ نیو پاسورډ. نو چې کله ما هغه نوی پاسورډ ورکړلو هغې نه بعد به دوباره زه دلته بیا لیکمه. نو دا لومبي کې چې کوم دی دا د ټولو نه اول چې کوم یو دی، په دغه یو کې به زه خپل په کوم چې زما د دې آی ډي پاسورډ دی زه به هغه ولیکم. تاسو ته ښکاري ګوره ورته زه ورته هغه لیکم چې د کوم د دې زما د خپل کوم پاسورډ دی دا مې ولیکلو. د هغې نه بعد زه اوس غواړم چې دې ته نوی پاسورډ ورکړم، نو زه دې کې اوس لیکم مثال په طور باندې نوی پاسورډ زه دې ته ورکوم. نو هغه به زه څنګه بدلوم ورته، دا زما نوی پاسورډ شو. یعنې پاس لیکل چې کوم و دا لاندې لیکل وګورئ، دا چې کوم دی هغې نه ما دا بدل کړلو دا پاسورډ، چې زما دا پاسورډ ما د آی ډي څوک هیک نه کړي له دې دپاره. نو چې دغه دویم کې کوم لیکل ما وکړل تاسو ته به ښکاري چې دې کې کوم دا لیکل ما وکړل، کوم دا نوی پاسورډ ما ورکړلو. زه خو تاسو دا شو کولی نه شم ځکه زما هم دا اکاونټ دی دا ما جوړ کړی دی چې هر څنګه هم وي، خو دا پاسورډ ما دې ته ورکړلو. چې کله مې دا پاسورډ ورکړو زه به دوباره دلته دا پاسورډ بیا ورکړم، چې دا کوم ما دې ځای کې ورکړلو دا به دوباره دلته بیا ورکړم. چې دغه کوم پاسورډ و دا د ټولو نه هغه اولنی پاسورډ و چې کوم پاسورډ ما غوښتل چې یاره دا زه ورته بدل کړم. نو دا لاندې دوه چې کوم دي دې کې به اول هغه پاسورډ ولیکي، هغې نه بعد به بیا تاسو دوباره هماغه پاسورډ بیا ولیکئ دې ځای کې. نو زه دلته اوس بیا لیکم هماغه پاسورډ چې کوم ما ورته نوی ورکړلو هغه دې ځای کې لیکم. نو په دغه طریقې سره زما چې کوم دلته ماته وایي چې ری ټیپ نیو پاسورډ، نو دغه پاسورډ ما دلته اوس ولیکلو.
نو بیا به تاسو په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. دلته ما څه غلطي وکړه لاینې سره لیکل ماته راغله، دا دوباره لیکمه چې ما کم پاسورډ ورته ورکولو هغه زه دلته دوباره لیکمه. نو دلته زما څه مسله ده ماته نه شو کوي چې دا څه وجه کیدی شي. زه دلته خپل پاسورډ لیکمه اول چې کوم ما غوښتلو چې زه ولیکم، او بیا زه غواړم چې دغه پاسورډ دلته لاندې هم ولیکم چې کوم مې پاس ولیکلو. او تاسو ته ښکاري نو په دغه طریقې سره زه کولی شم زما پاسورډونه تاسو ته ښکاري اوس دواړه صحیح شول. یعنې دا سره لیکل که په چېرته راتلل ستاسو پاسورډ نه دی صحیح، نو ما دلته غلطي کوله، ما د په ځای باندې مایک والو. نو دغه دواړه چې کوم پاسورډ وي دا ورته ما اوس دلته بدلې کړلې، او زه اوس غواړم چې دا زه چینج کړم. نو لاندې ماته شنه لیکل کړي دي چینج پاسورډ، تاسو ته به ښکاري چینج پاسورډ. وینئ دغه پاسورډ تاسو دې ځای نه اوس چینج کړئ. زه په دې باندې کلیک کوم، ګوره ماته لږ لوډینګ کوي. وینئ یو چینج یور فیسبوک پاسورډ فار دغه آی ډي چې کوم پاسورډ و هغه ما بدل کړلو. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو چې د فیسبوک د آی ډي پاسورډ بدل کړو. نو که دغه شانته ویډیوګانې لیدل غواړئ یا دغه شانت په اسانه طریقه باندې پوه کېدل غواړئ، نو زما سره پاتې شئ، زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زما ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته ډیلی در رسي.